دا ځل سیلابونو یوازې په مرکزي ولایتونو کې تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ او یا هم زیانمن کړي دي. لوګر یو له هغو ولایتونو دی چې سیلابونو پکې ډیر مالي او ځاني تلفات اړولي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر 5,500 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، څه باندې 200 نور زیانمن شوي او په زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه شاړه شوې ده. لوګر کې نور سیمو سربیره زموږ موضوع سخت ځپلی چې له امله یې 1500 کورونه او مالونه خراب شوي وو، نړېدلي او زراعتي ځمکې او فصلونه یې په ټوله معنا خراب کړي دي. چون د دې خلکو د مملکي ولسونو هغه عایداتي مالي سرچینې هغه ځمکې پټې دي چې هغه فصلونه یې تقریبا حاصل ته په رسېدو سیلاب ختم خراب کړ، کار یې وایست. د لوګر په ګډون 14 ولایتونه دي چې سیلابونو پکې درانه مالي او ځاني تلفات اړولي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو بهیر روان دی، خو ځینې کسان شکایت کوي چې دا بهیر ډیر پڅ او کمزوری دی. ځینې بیا دا شکایت لري چې همدغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. بلخوا بیا یو شمېر نور کسان وایي چې د همدغو مرستو رسولو په بهیر کې ځینو سیمو ته په سمه توګه پاملرنه نه کیږي. سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو بهیر د ځینو دولتي ادارو په ګډون د غوڅ ملاتړ ځواکونو، ځینو نړیوالو بنسټونو، یو شمېر افغان لوبغاړو، ځینې سیاسي او مدني څیرو پیل کړی دی. د افغانستان په شمال او ختیځ کې د دوبي له ورښتونو وروسته ځینې وخت سیلابونه راوځي. همدا تېره میاشت د ننګرهار په یوه کلي کې د سیلابونو د راوتو له کبله 14 کسان ووژل شول چې ډیری پکې ماشومان وو. شازیه حیا، کابل.